هغه ځوانان چې د خپلې ځواني ساتنه په دین سره نه کوي بلکې خپل ژوند په فساد کې تیروي، خپل ژوند په بېحیایي کې تیروي، خپل ژوند په بدلمني کې تیروي، خپل ژوند په ګناه کې تیروي، نو د ګناهونو له امله د داسې انسانانو دین او ایمان ته زیان رسیږي او ډیر مصیبتونه، ډیر غمونه، ډیر دردونه هم د همدې ګناهونو له امله پر انسان باندې نازلیږي. په کمې کورنۍ کې چې یو فاسد انسان وي، یو بېنمازه انسان وي، نوره کورنۍ اگر که د الله د اوامرو او د احکامو پابنده وي خو دا یو فسادي پکې دی، په دې کورنۍ کې به هم تاسو مصیبتونه، دردونه او غمونه وینئ، تر دې چې پر ځمکه د ګرځېدو پر مهال هم په خپلو اوږو د ګناهونو داسې دروندوالی احساسوي چې حقیقت یوازې الله ته معلوم دی. تاسو د ګناهګار نه پوښتنه وکئ آیا چې په خپلو اوږو باندې د ګناهونو د دروندوالي احساس کوي که نه کوي؟ نه درنو ځوانانو، درنو خویندو او ورونو، راشئ په ګناه او په فساد سره خپل دین او ایمان ته زیان مه رسوئ، خپل دین مه تباه کوئ، بلکې د خپلې ځواني ساتنه د الله په طاعت سره، د الله په عبادت سره، د الله په یاد سره او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو او لارښوونو سره وکړئ، تر څو چې الله هم په دنیا کې عزت درکړي، تر څو چې الله هم په آخرت کې عزت درکړي. تاسې خو لږ د هغه کسانو په اړه فکر وکړئ چې د ایمانداري او تقوا له عزت نه ډک ژوند د څو بدکارو ښځو تر څنګ د اوسېدلو لپاره پرېږدي. تقوا پرېږدي، عزت پریدي، ایمانداری پریدي، سکون پریدي، بلکې د خپلو خواهشاتو لپاره فساد، منکرات او فجایو ته مخه کوي. حقیقت دا دی قدرمنو اوریدونکو چې داسې انسان یو شیطان بلل کیدی شي او بس. هغه ځوان چې د خپلې ځواني ساتنه نه کوي، هغه سپینګیری چې په خپل قدر او موقف باندې نه پوهیږي، منکراتو ته لاس اوږدوي، په فساد کې ژوند تیروي، داسې انسان یو شیطان بلل کیږي او بس انسي شیطان دی. د هغه چا پر حال ډیر افسوس دی چې له یو مسلمان مور او پلار څخه پیدا او په یو اسلامي ماحول کې پیدا شوی وي او لوی شوی وي، خو له دې سره سره بیا هم د شهواتو اور ته ورګډیږي او ګناه کول خپل عادت جوړوي. ډیر افسوس دی داسې انسان په حال باندې. لږ خو دې فکر وکړي چې زه په کم ځای کې ژوند کوم، په کمې ټولنه کې ژوند کوم، په کمې کورنۍ کې ژوند کوم او د کمه مور او پلار نه زه پیدا شویم، نړۍ ته مې سترګې غړولې دي. داسې انسان ته له سره د پاکلمني ژوند غوره کول ډېر ګران کار دی، ځکه اوس د ګناهونو په سمندر کې ډوب شوی. الله رب العزت په سورة انعام کې 122 آیت کې فرمایي او من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشي به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون. الله وایي آیا هغه څوک چې مخکې مړ و بیا موږ ورته ژوند وبخه او هغه رڼا مو ورکړه چې د هغې په وړانګو کې هغه د خلکو په منځ کې د ژوند لارې وهي چې ایمان دی، د هغه چا په څیر کیدی شي چې په ترږمو کې غورځېدلی وي او په هیڅ شان ورڅخه وتونکی نه وي. د کافرانو لپاره په همدې توګه د هغوی کړه وړه ښایسته کړي شوي دي، بلکې هغوی د دنیا ژوند ګڼلی او د آخرت ژوند یې هیر کړی دی. نه درنو ځوانانو، خویندو او ورونو، راشئ د خپلې ځواني نه په ګټې اخیستلو سره د خپل ابدي ژوند ښایسته کړئ. مرګ یو ورځ نه یو ورځ موږ ته رارسېدونکی دی، زموږ ور به ډبوي. که موږ خوشحاله یو هم هغه موږ ته راتلونکی دی، که موږ خفه هم یو هغه هم موږ ته راتلونکی دی. آیا د ځنکدن حالات دې کله سترګو ته درولي؟ آیا هغه حالات دې سترګو ته درولي دي چې تا به په تخته باندې لوت څملوي؟ آیا هغه حالات دې سترګو ته درولي چې تا به په کټ باندې ږدي او په خاورو کې د دننه منډي ټول خپل خپلوان به درنه راګرځي؟ آیا هغه حالات دې سترګو ته درولي چې د الله په حضور کې به بربنډ درېږي، الله به درنه ذره ذره پوښتنه کوي؟ ولې ګناه نه پرېږدي؟ ولې بېحیایي نه پرېږدي؟ ولې بدنمني نه پرېږدي؟ ولې د الله دین ته رجوع نه کوي؟ همدارنګه الله رب العزت
په سورة جاسیه کې په 21 آیت کې فرمایي ام حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الله څه وایي؟ آیا هغو کسانو چې هغوی د بدي مرتکب شوي دي، د ګناه مرتکب شوي، د حیا او د فساد مرتکب شوي دي، دا انګیرلې ده چې موږ به هغوی او ایمان راوړونکي او نیک عمل کوونکي سره برابر کړو، چې د هغو ژوند او مرګ یو شانته شي؟ نه، هیڅکله نه. ډیره ناوړه فیصله ده چې دوی یې صادروي. دنیا کې ګناه هم کوه او دا بیا وایه چې الله به ما جنت ته بیایي. په دنیا کې فساد کوه او بیا هم دا امید لره چې الله به ما جنت ته بیایي. په دنیا کې بېحیایي کوه، بدلمني کوه، بیا هم دا امید لره چې الله ما جنت ته بیایي. نه، د الله د عذاب نه وویرېږه. الله خو دا هم ویلی دی چې څوک بېحیایي بدلمني او فساد کوي زه به جهنم ته بیایم. خپل نفسونه، خپل ځانونه د الله د عذاب نه بچ کړئ. په خپلو بدو عملونو باندې ځان د جهنم خاشاک او کاڼي مه ګرځوئ. نیکو عملونو ته مخه وکړئ. ګرانو ځوانانو، د خپل د ځواني موقف وپېژنئ، د خپل د ځواني مسؤلیت وپېژنئ چې یو ځوان په یو اسلامي کورنۍ کې، په یو اسلامي ټولنه کې څه مسؤلیت لري او د هغه دنده څه ده. آیا دا چې فساد وکړي، فساد ته ترویج ورکړي، یا دا چې خلک د الله دین ته راوبلي، خپله د الله دین واوري او د اسلام جنډه د الله رب العزت په ځمکه باندې ورپوي. همدارنګه الله رب العزت په سورة اعراف کې په 115 آیت کې فرمایي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ای محمده، دوی ته د هغه چا حال بیان کړه چې هغه ته موږ د خپلو آیتونو علم ورکړی و، خو هغه د هغوی له عملي کولو څخه ووت. په پای کې شیطان ورپسې شو تر دې پورې چې هغه له لارښوونکو څخه شو. هغه عالم چې په خپل علم باندې عمل نه کوي، هغه عالم چې د الله دین الله بندگانو ته نه رسوي، هغه عالم چې د خلکو ترمنځ نفاق او شقاق ته وده ورکوي، هغه عالم چې په خپله په فساد او په نفاق کې اخته وي، الله د هغو په هکله وایي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. دا بدبخته دی، دا ذلیل دی، دا رسوا دی. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې خپله ځواني د الله په دین کې مصرف کړو، په ځواني کې د الله د دین خادمان شو او په خپل علم او په خپل زده کړه باندې عمل وکړو او وروسته د هغې نه د الله دین د الله بندگانو ته ابلاغ کړو. کله چې یو انسان د الله د اوامرو پابند شي، د الله رب العزت د احکامو پابند شي، خپل ژوند په تقوا، په دیانت، په عزت او په ایمانداري کې تیروي، د دې سړي مرتبه د ملائکو نه پورته کیږي. اما هغه انسان چې ایمان، تقوا، عزت نه ډک ژوند پرېږدي، په فساد، په منکراتو، په فجعي او په ګناه کې ژوند تیروي، د دې انسان مرتبه بیا د څارویو نه هم ښکته ده. تاسو وګورئ الله رب العزت په سورة اعراف کې په 109 آیت کې څه وایي وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. الله رب العزت فرمایی او دا حقیقت دی چې زیاتره پیریان او انسانان داسې دي چې هغوی مو د دوزخ لپاره پیدا کړي دي. د هغوی زړونه شته خو ورباندې فکر نه کوي، د هغو سترګې شته خو څه ورباندې نه ویني، د هغوی غوږونه شته خو څه پرې نه اوري. هغوی د څارویو په شان دي، بلکې له هغو نه هم لا پسې تیر دا هغه خلک دي چې په غفلت کې ولیدلي دي. زړه الله دې لپاره درکړی چې ته فکر پرې وکړې، عقل همدارنګه سترګې الله دې لپاره درکړي دي چې ته حق پرې ووینه، قرآن پې ولوله، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث پې ولوله. د فساد کتلو لپاره الله نه دي درکړي چې ریموټ په لاس تل لپاره فساد ګوري، منکرات ګوري.
غوږونه الله دې لپاره درکړي دي چې په غوږونو باندې حق واوري، په غوږونو باندې قرآن واوري، په غوږونو باندې وعظ و نصیحت واوري، په غوږونو باندې د محمد رسول الله احادیث واوري. نو ای ځوانه دا تا لپاره تباهي نه ده چې تل لپاره د غوږۍ په غوږونو کې موسیقي، فساد، منکرات او فجایي اوري. الله رب العزت فرمایي هغه انسان چې په ګناه کې اخته وي، ژوند په فساد کې تیروي، هغه د څارویو د چارپایانو په شان دی، بلکې د هغو نه هم ښکته دی. ځکه انسان په خپلو بدو عملونو سره ځان په زوره جهنم ته ورغورځوي، او که ځای کې چیرته کنده وي یا اور وي، ته څاروی وروله هغه هلته ځان نه غورځوي، بلکې د هغه کندې او د هغه اور نه ځان ژغوري. اما انسان په خپلو بدو عملونو سره په زوره ځان د جهنم کندې ته ورغورځوي، نو ځکه الله وایي چې د هغو نه هم ورتېري، بل هم اذل. له همدې امله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د مسلم حدیث دی، اللهم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور. ای الله زه له تا نه د دې خبرې پناه غواړم چې له ښه سړیتوب نه وروسته بد سړی شم. رسول الله پناه وکړي له دې نه چې زه له ښه سړیتوب نه وروسته بد سړی شم، نه، چې کله حد د بلوغ او حد د تکلیف ته رسیږي ځوانه، د الله د احکامو پابند شه، د الله رب العزت د اوامرو پابند شه، فساد پرېږده، منکرات پرېږده، د دنیا په لنډ ژوند باندې مه دوکه کیږه، د دنیا په مادیاتو باندې مه دوکه کیږه، په خپلې ځواني باندې مه دوکه کیږه، تل لپاره ښه سړی اوسه. دا نه چې یو وخت لپاره ښه سړی اما په فساد کې بیا فساد کې راګي. ځینې داسې خلک شته جمع هم کوي، منځونه هم کوي، زکات هم ورکوي، حج هم کوي، خو د فساد په مجلسونو کې ګډون هم کوي. چیرته چې ډمامې وي او چیرته چې د ښځو او د نارینهو ګډ مجلس وي، هلته هم ورځي، په هوټلو کې هم ګرځي. نه، داسې مه کوئ. یا دین غوره کړئ یا فساد. په خپلو بدو اعمالو باندې کله هم د اسلام مقدس دین مه بدنامه کوئ، بلکې د کفارو او د مشرکینو لپاره د سترګې اغزی شئ، دا نه چې هغوی زموږ عملونو پورې وخاندي. همدارنګه درنو خویندو، تاسو د الله کلام پرانیزئ چې الله تاسو ته څه پیغام لري. تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث واورئ چې محمد رسول الله تاسو ته څه پیغام لري. خپل عملونو باندې بیا کتنه وکړئ، اخلاقو ته متوجه شئ، جامې ته متوجه شئ. د فساد په مجلسونو کې ګډون مه کوئ. هغه مجلسونو او هغه ودونو ته چې هلته د الله غضب او لعنت وي، هلته مه ورځئ. مرګ راځي در پسې را روان دی، ورم ډبوي، الله ته به درېږئ، الله به درنه پوښتنه کوي. نو راشئ په خپلو ښایسته اعمالو باندې، په خپلو نیکو اعمالو باندې ځان د الله د عذاب نه وژغورئ، د خپله ځواني په دین کې تیره کړئ، په ځواني کې د دین او د اسلام خادمان شئ. هغه انسان چې په بدلمني کې اخته وي، هغه انسان چې په بېحیایي کې اخته وي، نو د بېحیایي له وجې نه د ایمان نور ختمیږي. د حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه حدیث د رسول الله نه روایت کوي، فرمایي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. زناکار د زنا کولو پر وخت مؤمن نه دی، او شرابي د شراب څکلو پر وخت مؤمن نه دی. د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې د زنا کولو او شراب څکلو پر وخت د مؤمن ایمان له منځه ځي، خو له ګناه کولو وروسته ایمان بیرته راګرځي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا راګرځېدلی ایمان د لومړني ایمان په څیر دی که نه دی؟ نه، حقیقت دا دی قدرمنو اورېدونکو چې راګرځېدلی ایمان د ګناه په اندازه کمزوری شوی وي، او که سړی همداسې خپلو ګناهونو ته دوام ورکړي، نو ویره شته چې ایمان یې بیخي له منځه ولاړ شي او د دوزخ څنډې ته ورسیږي. الله دې موږ له بېحیایي او د فساد او د منکراتو نه وساتي. په همدې هیله قدرمن اورېدونکو نور هم اورو، خو د یوې دمې نه وروسته دا ظلمي ساتي دیوا د جهاد، بالا په وینو هر ګوټ د هېواد. نن چې عنوان مقدس استشهاد، ږدي د تاریخ په تندي په هنر، نیسي فضازي د عشق له منبر. ږدي د تاریخ په تندي په هنر، نیسي فضازي د عشق له منبر. او
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قدرمن اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. څوک چې په فساد کې ژوند تیروي، هغه ځوانان چې په ګناه کې ژوند تیروي، د هغو غیرت له منځه تللی وي. د ګناه او د فساد په وجه باندې د عامل نه غیرت ختمیږي. موږ په خپلو سترګو وینو کم سړی چې په ګناهونو کې اخته وي، په خپله کورنۍ کې د بدیو په لیدلو هیڅ هم نه وایي او هغوی ترې نه منع کوي، ځکه هغه پر دې خبره پوهیږي چې کورنۍ یې د ده له بدو اعمالو نه خبره ده، ځکه نو چوپتیا غوره کوي او د هغوی پر بدیو سترګې پټوي. تاسو به لیدلي وي، دا خبره تجربې هم ثابته کړې ده. یا وارې خپل ټولنه، خپل کور او خپل کلی وګورئ. منع کول خو لا څه کوې چې په خپله هم کور ته ډېرې بدۍ راننه باسي، لکه د خپله کورنۍ داسې محفلونو ته وړي چیرته چې د ښځو او سړیو اختلاط او یو ځالوالی وي. ننني هوټلونه تاسې وګورئ، هغه سړی به نه شرمېږي چې ځان سره یې ښځې د لاسه نیولي او داسې فاسدو هوټلونو ته یې بیایي. دا ګنهګار دی. خپلې کورنۍ ته بدي په خپله لاس باندې راننه باسي. نو خویندو ته دا سپارښتنه کوم چې تاسې خو مسلمانان یاستئ، تاسې به الله ته یو ورځ ودرېږئ. د ګناه مجلسونو کې ګډون مه کوئ. منع کول خو لا څه کوي چې داسې ګنهګار او بېغیرته انسان له ځان سره د خپل د کورنۍ غړي، حتی زنانه د سمندر او پارکونو غاړې ته بیایي، چیرته چې بې حیایي خپل اوج ته رسېدلي وي. تاسو به یې وینئ. او یا دا چې سینما ته یې بیایي او په دې سره دا ګمان کوي چې ګوندې ډېر هوښیار او پرمختللي خلک دي، روشن فکره دي. نه، دا فاسد. دیونه غیرت تلی، دیونه ایمان تلی. د داسې خلکو په زړونو کې له سره د غیرت په نوم کوم شی نشته. داسې خلک حق ته باطل او باطل ته حق وایي او په پای کې تر څارویو نه هم بدتره کیږي. په داسې خلکو کې بیا هغه غیرت چیرته پاتې کیږي لکه څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. یو ځل سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه وویل، که زه له خپلې ښځې سره کوم پردی سړی ووینم نو هغه به ووژنم. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره واورېدله نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، قسم په خدای زه تر تا او الله تر ما ډېر غیرتي دی. د بخاري حدیث دی. د حضرت ابي هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې محمد رسول الله وفرمایل، بې له شکه چې الله غیرت کوي او غیرت او غصه کېدل دا دي چې مؤمن کله د حرامو کارونو په کولو وویني نو الله بیا غصه کیږي. نن سبا ډېر ګناهونه د غیرت د نشتوالي له امله ترسره کیږي او هغه داسې چې سړی د خپل کور دروازه د هر چا پر مخ پرانیزي، که څه هم چې پردی سړی وي، او دې کار ته ځکه اجازه ورکوي چې ګوندې په خپله کورنۍ باور وي، خو حقیقت دا ده چې دا باور نه بلکې د غیرت نشتوالی دی چې له امله یې هغه ته د خطرناک عمل هم کومه ګناه نه ښکاري. علامه ابن قیم جوزي رحمه الله لیکي، څومره چې یو انسان په ګناهونو کې اخته کیږي په هماغه اندازه یې د زړه غیرت له منځه ځي او داسې حد ته رسیږي چې بیا بدي ته د بدي په سترګه نه ګوري او کله چې دې ځای ته ورسیږي نو د هلاکت دروازې ته داخلیږي. نه درنو ځوانانو، ځوان باید غیرتي وي، ځوان باید باهمته وي، ځوان باید باشهامته وي او دا هله چې د الله د اوامرو او د الله د احکامو پابند شي، ځکه غیرت په دین کې دی، عزت په دین کې دی، شهامت په دین کې دی. کومه ځوانان چې په ګناهونو په فساد کې اخته دي د هغو د زړونه غیرت تلی ځان ته د غیرتي نه وایي. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو د ګناهګار سړي حیا هم ورو ورو ختمیږي او دا هم ښکاره خبره ده چې حیا کله ختمه شي نو سړی بربادیږي، ځکه همدا حیا ده چې سړی له بدیو نه ژغوري. د بخاري حدیث دی. د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې محمد رسول الله فرمایي چې خلکو د نبوت له خبرو نه لومړنۍ کومه خبره اورېدلې هغه دا ده چې کله حیا نه وي نو څه دی چې زړه غواړي هغه کوه. انبیا لا نه وه چې خلکو دا خبرې کولې چې کله د حیا نه وي چې څه دې زړه غواړي هغه کوه. نو ګناه څوک کوي؟ بې حیا انسان یې کوي. علامه نووي رحمه الله لیکي په شرح د مسلم کې، حیا داسې یو خوی دی چې سړی له بدیو نه منع کوي او د الله د حقوقو له پایمالولو نه یې راګرځوي. څوک چې په بدي اخته دي حقوق الله تر پښو لاندې کوي، هغه دې پوه شي چې هغه بې حیا دی، هغه حیا نه لري. کله چې یو سړي کې حیا پیدا شي
نو د خیر ټول اسباب پکې پیدا کیږي ځکه حیا داسې یو صفت دی چې د انسان او د هغه د شهوتونو ترمنځ خنډ کیږي د حیا له امله ګناه کول ګرانیږي په داسې حال کې چې په ګناه سره حیا کمزوري کیږي شاعر څه وایي څومره ښېګڼې داسې دي چې یو سړی یوازې د حیا د شتوالي له وجې نه ترسره کوي ګواکې حیا یوه دوا ده او کله چې حیا ختمه شي هیڅ بله دوا په درد نه خوري الله دې د حیا صفت ته زموږ په وجود کې ځای ورکي الله دې موږ د بې حیایي نه وساتي هغه کسان یا هغه ځوانان چې د خپلې ځواني ته نه متوجه کیږي ژوند په فساد کې تیروي د ځواني ساتنه نه کوي د هغو انجام خراب دی ګناهګاران باید د خپلو ګناهونو له امله د خپل بد مرګ په اړه فکر وکړي ځکه کیدای شي چې همدا ګناهونه یې له دین نه د محرومي او د بدې خاتمې سبب شي الله رب العزت په سورة مؤمنون کې د 9 آیت نه تر 3 پورې فرمایي حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون دا ګناهګار خلک به له خپلو کړو وړو نه لاس وانخلي تر دې پورې چې کله له دوی نه کوم یو ته مرګ راشي نو او به وایي چې ای زما ربه ما همغې دنیا ته بیرته ولیږه چې زه ورنه راغلی یم هیلهمند یم چې زه اوس په شاته پریښې دنیا کې ښه عمل وکړم الله وایي هیڅکله نه کله دا خو صرف یوه خبره ده چې هغه یې عبس وایي اوس د دې ټولو مړه کیدونکو تر شا د دوهم ژوندانه تر ورځې پورې یوه پرده خنډه الله به د خپل حضور کې دروي له دې پرته نور داسې آیتونه هم شته چې الله پکې د مرګ پر مهال د هغوی د افسوس کولو بیان کړی نن ورځ انسانان په ګناهونو کې راګیر دي او کله چې سبا د قیامت په ورځ خپل انجام ویني نو داسې به وایي لکه چې الله په سورة زخرف کې 38 آیت کې نقلوي حتی اذا جاءنا قال یا لیت بیني و بینک بعد المشرقین فبئس القرین په پای کې چې کله دغه انسان زموږ حضور ته راشي نو خپل شیطان ته به وایي کاشکې زما او ستا ترمنځ د ختیځ او لویدیځ لرېوالی وای ته خو ډېر بد ملګری شوې داسې انسان به د مرګ پر مهال هم همداسې افسوس کوي انسان د شهوتونو د غلبې له امله ګناه ته مخه کوي او دا معلومه خبره ده چې کوم شی په دنیا کې پوخ شي در مرګ په مهال ورته حتما حاضریږي له همدې امله څوک چې خپل ژوند د الله په اطاعت کې تیر کړي د مرګ پر مهال به هم د الله یادونه کوي او که ژوند یې په ګناهونو کې تیر کړی وي نو د مرګ پر مهال به هم د ګناه یادونه کوي د کوم سړي بدي چې د نیکیو په مقابل کې زیاتې او په خپلو ګناهونو خوښ وي نو دا د انسان د بدې خاتمې نښه ده له الله نه سوال کوو چې موږ او تاسې له دې مصیبتونو نه وساتي او الله دې زموږ ځواني د دین په خدمت کې تیره کړي په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند د نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ بیا مو نصرت ته راځي فرشتې دا میدانونه او دا معرکې واړې هر وخت دي د حق ارادې بیا مو نصرت ته راځي فرشتې دا میدانونه او دا معرکې واړې هر وخت دي د حق ارادې تختی شیطان دا ایمان للفکر نیسی فزازی دا عشق لمنبر تختی شیطان دا ایمان للفکر نیسی فزازی دا عشق لمنبر خپور شي سمسور شي پلر او پبر نیسی فزازی د عشق لمنبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دم پا قدم خکیل خلاک دی پغم ماینو کمین استشهاد موتربم غواړي حساب لکه مانا ترتم
بیا جوړ شو راب د ویدیست محشر نیسی فضا زید عشق لمنبر بیا جوړ شو راب د ویدیست محشر نیسی فضا زید عشق لمنبر خپور شي سمسور شي پلر او پبر نیسی فضا زید عشق لمنبر الله أكبر 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 هي الطواغوت هر مكر تزوير زواج د تکبیر او د مینې بهیر بیا ورنتاو کړ زنجیر د تقدیر ما شاتکل د ظلمو په نظر ما شاتکل د ظلمو په نظر نیسی فضا زید عشق لمنبر خپور شي سمسور شي پلر او پبر نیسی فضا زید عشق لمنبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر خپور شي سمسور شي پلر او پبر نیسی فضا زید عشق لمنبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله